اے زما د امت مسلمه ورونو او خویندو، نن غواړم ستاسو پام د کائناتو سردار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د مبارک ژوند یو داسې اړخ سره اړوم چې زموږ د ایمان رګونه تازه کوي. زما او ستاسو نبی صلی الله علیه وسلم د داسې رحمت او شفقت څښتنو چې د سختو زړونو یخونه یې په خپله مسکا ویلې کول. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو داسې نبی و چې د یتیم په سر یې د پیرزوینې لاس نیو او دښمنانو د ظلم په ځواب کې هم د هغو لپاره د هدایت دعاګانې کولې. نو راځئ نن د نړۍ مخې ته دا ثابته کړو چې موږ د داسې لارښود منونکي یو چې د جهالت په تورو تیارو کې د اخلاقو انسانیت ډیوې بلې کړې. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تر آخر سلګۍ پورې امتی امتی ناروا، نن زمنګ له لوري هم د رښتینې پیروۍ او مینې مستحق دی. نو ای زما عزتمندو ورونو او خویندو، د نبی پاک صلی الله علیه وسلم سره د مینې رښتینې نښه دا ده چې نن موږ هم په خپلو اخلاقو کې د هغه په څېر د نرمښت، امانتدارۍ او بښنې رنګ راولو. نو ای الله، زموږ په زړونو کې د خپل حبیب صلی الله علیه وسلم رښتینې مینه او په ژوند کې مو د خپل محمد رسول الله د مبارک سنتو پیروي نصیب کړي. آمین یا رب العالمین. ستاسو په نیکو دعاګانو کې ستاسو ورور مه هېروئ.